لاسونو پړکا په کار وي جي دې سره چې دا کم سړی ولاړ دی هغه به سره نور هم خوشحاله شي که نه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو مننه د افغان ټي وي مننه د ټولو میلمنو مننه په خصوصي توګه باندې د عدنان صاحب مننه او الله دې وکړي چې دغه شان خپرونې تاسو کوئ او الله دې وکړي چې موږ وخت په وخت تاسو له راځو او داسې ښکلو ښکلو ملګرو سره میلاویږو د زموږ دپاره د خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه داسې کار دی که نه چې بس دی ګانې هم ډېرې واورېدې سوالات په پکې وشي سوالات د مینار پاکستان اونچایي څومره ده تا ته خو په ریشا پته ده دا خو ما ته پته چې تا ته به پته وي نو ځکه خو تا ته تپوس نه کومه که نه دا ما ته پته دی به ټیک کوي دې ته اکثر ټوپونه موپونه وخي که نه داسې کار دی چا ته پته شته مینار پاکستان اونچایي څومره ده هغه نه بغیر تا ته پته شته ورګه دته به پته وي تاسو ته پته شته نشته ما ته پته پته لګوه بیا راځه که نه صحیح ده بیا به پته لګو تا ته پته ده نشته راته پته تا ته پته ده نه جی چېرته اوسېږي پاکستان کې د مایکه پېښور کې اوسېږي تا ته پته شته نه ښه حاجي اسلم صاحب هم را سره ناست تا ته پته ده 196 فٹ څه شی فٹ 195 څه 196.5 فٹ نه پښتو کې راته ووایه پاسه پاسه دې خوا راشه دې خوا راشه نه اوس ودرېږه څومره ده دې خوا مخکه 196.5 فٹ دا کنفرم دی کېنه صحیح کېنه 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 درځي ووایه 70 میټر نه فټونو کې راته وایي میټرو کې 230 فٹ بس بیا تم کېنه ځه تا ته پته شته نه جی ما ته پته په کار و چې دته پته شته خو په مزه به وایه ګورې ښه څومره انچایي وکړ ته ویه نه بس دې کې ووایه خو په مزه ووایه 196 میټر ده میټر که فوټو میټر ده دا غلطه غلط شوې ګینې بیا ټیکو بل چا ته پته شته تاسو ته پته شته ورېږه ښه دته ګورو دی ما ته بار بار ګورو تا ته پته شته 196 فٹ پاسېږه ودرېږه په ولاړه راته ووایه په ولاړه څومره ده 196 196 څه شی فوټو کنفرم یې پې او کنفرم دی لکه دا سړی صحیح وایي هو کې وي سر بس صبر وکړه زه پې سوچ کوم کېنه 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 تا ته پته شته څه ده 230 فٹ 70 میټر مړه دا دار چې خپل ځان له ځان لري دا غروره کیسه بل شان ده حاجي صاحب نه تپوس کومه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه تا ته پته شته تا ته پته ده نه جی نه تا ته پته نه جی هسې راغلی مړه صبر وکړه تا ته پته شته امیر صاحب تا ته به پته وي ښه نه دته پته شته خو تا نه تپوس نه کوم تا ته به چا ویلي وي داسې کار دی که نه داسې ارشاد نه تپوس کوم لکه ارشاده تا ته پته شته که نه چې د مینار پاکستان دغه څومره دی یاره فضل بھائی تلی نیو نو څومره دی یاره پته نشته یاره چې لږه پته دی لګولې وای که نه اوس په مې د انعام در کوړو زه بل پروګرام کې به پته لګو بس بل پروګرام کې پته لګوه بیا راځه ښه داسې کار دی که نه نو د خیره سره اسلم صاحب څومره پټه ده 70 میټر دا بس ګپي زه 196 فٹ چا یاد کړی دواړه را پاسئ راځئ بالکل صحیح جواب چې کوم دی هغه بالکل 196 فٹ دی ښه راځه ستړی مه شئ په خیر راغلی خیر اوسې جی مهرباني تا چېرته نه زده کړی دا وختي تا کس ته ویل خو بس ما څه بچه کې واورېدو تا څنګه واورېد شاته پسې ولاړم تاسو ته پته نه وه دغه چلي هغه نه مې ځکه تپوس ونه کړو تا په ایډوانس کې اورېدلی و که نه تا چېرته نه زده کړی یاره ما داسې اورېدلې وتلې نه یم خو اورېدلې م وه مینار پاکستان دې لیدلی نه جي نه لیدلې داسې په کم ځای کې دی د لاهور کې کراچۍ کې دی دروغ دی وی صحیح ده بیا صحیح وي زه صحیح ویم که نه چې څوک دلته ولاړ هغه ټیکي ښه او صحیح خبره ده نو دې سره به انعام د چا ځي मेरे ख्याल से इनके साथ लेयर्स का गिफ्ट हैम्पर जाना चाहिए और एक के साथ शमा का बस दे दें आप दे दें د لهر طرف نه به ورسره ګفټ ځي او دا یې شمه کني یې خان فوډز کوي خان مساله جات طرف نه به ورسره فوډ ګفټ ځي ورکوله خان مساله لاسونه پړکا په کار ده جي
किसी को क्या पता ښه او د بل سره چې کوم دی نو د سره به د لهر ګبزي جناب د لهر مخ پې وینځه نور به هم خوښ شه چې ښه ډېره مننه کوم خوشحاله شي الله دې بچي لوی که اوس اوس یې واده کړی دی الله دې مل شي که نه خو داسې کار دی چې موږ سره په دغه مشرانو کې څوک ناست دي خبرې یا جهه پې هم ولاړی که نه نه که نه سپانسر نه که نه دا دلته چې موږ ولاړو دا د چا ځای دی خبرې गुल पता नहीं क्या حاجی اسلم صاحب کین کلب شادي حال چې کوم دی نو حاجي اسلم صاحب د پاره ډېر د لاسونو پړکا د افغان ټلویزیون هر شو د پاره چې کوم دی زموږ د غزې اویلیبل وي ورسره ان اس ام د ایزل کاسمیټکس موږ سره ناست دی جناب یوسف احساس صاحب ورسره د مکه ومن کلینیک ډاکټر یاسر خان صاحب را سره ناست ډېره مننه م کومه ورسره چې کوم دی نو موږ سره د ایزي کلر د طرف نه یارولی صاحب چې کوم دی د پېښور مین ډسټریبیوټر چې کوم دی نو یارولی صاحب دی الله دې راته ژوندی او ګړندی لري ډېره سپورټ کړي یو دغه انعامات چې ګوره تاسو سره چې ځي نو دا د یارولی صاحب برکات دي ګورې ښه لاسونو پړکا ورته پکار ده که نه یاره ورسره چې کوم دی زمونږ سی ای او لیډیکوګو کاسمیټکس پاکستان اجاز احمد افریدی هم را سره ناست دی ښه نو لاسونو پړکا پکار ده زمونږ یو بل ورور هم موږ سره ناست دی نو هغه ډېرې مقابلې هم کړي دي زما په خیال چې همغه دی که نه مقابلې کړي دي بلا وخته یې ګټلي هم دي خو هغه سره به هم د افغان ټلویزیون د طرف نه به ګفټ ځي ورسره سبزلیله دی حاجي صاحب خو چې زمونږ نه دا داسې ده لکه د افغان ټلویزیون مور چې وي که نه مور یې یاده کړم که پلار یې یاد کړم دواړه دي چې دواړه دي ښه نو ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب ستاسو د راتلو یو جهان مننه او چې څومره هم سپانسر دي خان فوډز د طرف نه چې موږ سره کوم سپانسرشپ شوی دی د لهر کاسمیټکس د طرف نه موږ سره شوی دی جی ایچ کاسمیټکس د طرف نه د چا خبره آل ډول منیجر چې کوم دی انوار صاحب موږ سره ناست دی ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم جی همدغه رنګ انشاءالله پروګرامونه به ورځ پر ورځ ښه کېږي مخکې کېږي به او دغه سپانسرز به موږ سره راځي نو زموږ پروګرامونه به ښه رواني پښتو کې ورته څه ووایه که نه دا میک اوچت که چې څه ورته ویې ووایه بغیر د کنځلو چې څه ویې ووایه ځه माला खो कंजल नाराजी خلک ماشاءالله بیا ښه دی مړه داسې کوو که نه چې څوک راوغواړو سوال کوو که نه सवाल وکړه ځه نه زه نه کوم تا وکړه ښه داسې کم یو څیز دی چې د هغې کلر نشته رنګ یې خپل نشته چې چا ګفټ هغه شی به لاس نه اوچتی رنګ داسې کم څیز دی چې رنګ یې نشته هوا اوبه هوا اوبو رنګ شته دی ښه ګوره چې سوچ به وکړې کله چې سیلاب راشي بیا خړ شي سورې نو سورې خو تور وي سوچ پې وکړه بیا خړېږي دا بالکل غلط جواب دی لکه سوچ پیله کوې څه شی دی چې رنګ یې نشته درځي نه پته نشته الله دې درته پته ولګوي الله دې تا ته پته شته اوبه دي که نه کلرفل دي مې کلر یې نشته د اوبو خپل کلر نشته که نه ولې چې سیلاب راړ شي خړې نه شي څه خو د خټو د دغه د وجې شي که نه صبر وکړه زه د سرجي نه تپوس کوم سرجي د اوبو خپل کلر شته که نه د اوبو خپل کلر نه وي چې کله کلر شي هغه بیا د څکلو جوګه نه وي نو مطلب مې دا دی چې هغه کم یو څیز دی چې د هغې خپل کلر نشته اوبه که نه د اوبو خپل کلر نشته ما وې دوکه بیا کې خو نه دوکه کېږي یارولي صاحب ته څه وایې چې همدغه دی که نه ځواب یې صحیح دی بالکل صحیح دی ګفټ مې ورکولو خو په خپله سپانسرشپ کړې دله څنګه ګفټ ورکې ښه ورکړم وله ښه زه وربګوله ښه جي ډېره زیاته مننه کومه نو د اوبو چې کوم دی نو دا زما په خیال چې غلط جواب دی ما ته پته نشته په خپله چې کم یو د دې کې ګورم چې هغه څه شی دی ښه زه درته وایم څه شی دی وہ کیا چیز ہے جس کا کلر نہیں ہے मुझे तो लगता है हवा क्योंकि वो एक गैस है और उसका कलर इसलिए नहीं है هوا ده څه وایې ماما هوا ده که اوبه دي لاسونه اوچت کوي چې څوک وایي اوبه دي هغه لاس اوچت کوي او چې څوک وایي هوا ده نو وایه خو مه کنه نو نو بالکل جناب د اوبو چې کوم دی د هغې خپل کلر نشته ښه ټیک ده که نه نو ټیک جواب ما ته چا راکړی بس ټول کېنوي کسان ډېر دي داسې کار کوو که نه چې ګفټونه خو را سره هسې هم شته دی
نو وربکو ولا خیر دی مړه موږ پیسه کوو د دې دپاره دي نو ځان سره ګفټونه واخله ځان سره واخله ګفټ واخله او چې چاله دې زړه خو چې چا جواب ټیک کړي هغې له ورکه غلط خلکو ته ورنه کې او که نه د ایزي کلر ګفټ ځان سره اوچت کا او چې د چا ویښته غټي که نه نو هغه له یې ورکه چې کلر پیو کي او بیا چې کوم دی د ایزل کاسمیټکس د طرف نه ګفټ اوچت کا لاس اوچت کا خبرې ورسره کوه इन्होंने भी जवाब सही दिया था इन्होंने जवाब इसने पहले लिए कि नहीं ये देखो नहीं है कुछ भी नहीं है इनके पास अच्छा फिर दे दे चलें इनको 2 देने चाहिए इन्होंने बहुत सवाल करे GH Cosmetics द तरफ न बस तरह गिफ्ट दिखा हाँ GH Cosmetics पाकिस्तान GH Cosmetics पाकिस्तान बला खर्चे करे था और गिफ्टों ने कम दी खदा प्राति दी माई कटोले दागे ओडल कना एजल कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान माशाल्लाह खर्चा करे दा और गिफ्टों में वाला सातली जाला का खत्म करे को देने दी उस्ताद दीजा खा बल चलो मैं इसको स्टेज पे बुलाना है सही हाँ ठीक है और किसने अच्छा बस नूर चाने दी टिक करे वापस ये रवड़ा हाँ दुआ पाते दे खता का मुरका यो दना पाते शो यो दा दलता दल टिक जवाब दरा करे दा ए दा दे राजमा दा सड़े दे दगा सड़े दे सही जवाब را کړو نو دلته د GH Cosmetics पाकिस्तान गिफ्ट ورکړه GH Cosmetics पाकिस्तान د طرف نه و سره गिफ्ट دي ها बल سوقو کم یو उनको खुद नहीं चाहिए بس دل راز دی خو په خپل गिफ्टونه وروړي دي لمو ورکوا عدل ورکړي شه دل نه وروړي دا منس کې جناسته نومان لورکا زړه مننه راځه ښا دغه براغواړو جی سنگره براغواړو کنه را پکار ده کنه چې لکه مستی پکار ده نو څوک ته خوختي سنگران وردی کې څوک نشته کته دي تا ګوري یوسف احساس سے بیام کله شاعری کوي اور مړه دنه یو شعر وره کنه जी जरूर راشه احساس سے یو کله لاسونو پړکا پکار ده احساس سے مننه د کومه ایزل کاسمیټکس ان سیمس د کندنه موږ سره ولاړ دي او ژوندې د ګړندې دی اوسې بلا منډ تړي را سره والی دي ډېر مننه دا نن چې ایزل کاسمیټکس دلته پروت نو یوسف احساس سے په ډېر غټ لاس دی یوسف صاحب شعر اوري اول خو د افغان ټي وی ډېره زیاته مننه د فضل جان صاحب ډېره مننه د راغلو ټولو ملګرو مننه صالح نادان صاحب ناسته مسافر ملګری دی زموږ غیر راغلی دي امان بای دی امان الله مومن صاحب زما د ریډیو پاکستان ملګری دی هغې مننه یاسر جان مننه د مکه ومن کلینیک زموږ کوم ملګری موږ سره راغلی دی حاجي اسلم صاحب تاسو مننه کوم تاسو دغه اپورچونټیز موږ ته راکوئ افغان ټي وي ته ورکوئ دغه یوت چې کوم دلته کې راغونډېږي د هغوی دپاره کوم سرمنیز کېږي دا ډېر زیاته لویه خبره ده الله تعالی تاسو لري شعر دغه ټایم کې د شاه صابر صاحب اسلم صاحب تاسو مننه جی الله هم خوشحاله لره مای کې بند کوي زه د نه هېرومه نو نه هېرېږي جی مننه جی خوشحاله اوسېږئ الله هم راته لره د صاحب شاه صابر صاحب یو شعر دغه ټایم کې زما په ذهن کې دی وی د یار د کلي د کوڅې مازیګر د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونې کړي لیونې مازیګر ډېر ښه دی د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونې کړي لیونې مازیګر او سم د ماښامه تبې ونیومه سم د ماښامه تبې ونیومه تا راته کړې وې خیرې مازیګر ډېره مننه تھینک یو خوشحاله راته اوسه ګفټ مې در کولو مننه در کومه ډېره مننه وروره خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه کومه سونګ ثانیه آفتاب راغواړو जी बिल्कुल बुला लेना चाहिए نو څنګه به راغواړې په صحیح جوش او راغواړه په پښتو کې په پښتو کې راغواړه زه په پښتو کې راغواړه ستاسو په زوردار لاسونه پرکار او پکې ثانیه آفتاب راځي ستاسو د لاسونو په پړکا کې جناب لاسونه وپړکوي ثانیه آفتاب ته خواست چغه راشي ستړی مشي ثانیه ستړی مشي په خیر راغلی ګفټ ورکه که دغه میک ولا ورکه میک ورکه ګفټ تاسو له ورکې سې ویلې نه دیو ګفټ ورکې ستړی مشي خدای مو بخا یا الله توبه ستړی مشي مرده نشه کولی دا کمال دی سلام السلام علیکم په خیر راغلی السلام څنګه یې ثانیه
بالکل ټیک د الله کرم خی تاسو څنګه یې وخت ښه تېرېږي ښه تېرېږي روان ګل ګل افغان شو ته راغلی څنګه در باندې لګي بس مخکې چې څنګه لګېده هماغه رنګې لګي ګفټونو نه بغیر ګفټونو نه بغیر ولې 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 ګفټ په وړې سره خودو دا پکې لا بله دې له به هم ګفټ ورکړې خو زه خیر دې در به کودله خودو دا شو زمونږ د ما تاسو ته مخکې مې ویلي دي دا خو والله څه مې لانجې کوي دا شو زمونږ د قبضه کوي یې رانه آی ته پته را چې څوک ناست ټول ته پته را ښه ماشاءالله نو بس دا مونږ ته هم پته چې دا ستاسو خپله شو ده دا ټي وي هم ستاسو خپل دی خودو افتاب صاحب دا ټي وي هم ستاسو خپل دی ماشاءالله ډېره زیاته مننه کومه څه دې راوړي دي ځان سره ما ځان سره ګانې راوړي دي نو یو مغه- میشپ دی ها. یو سندره ده دواړه به وایو دواړه ښه بس دا خلک پو سره مشي که نه خوب ور نه شي ولا امید خو دی هلکان خو خیر دی هلکان جذباتي خو وګورو روس زه اوس پې پته لګي نو اوس پې پته لګي نو ته څه وې چې لکه زه هم دا وایم چې هلکان خو جذباتي نو یاره زه څه ووایم نو دا که اوس پورې لاس نه پړکول څنګه ویا جذباتي وګورئ نه نه عزت سوال دی نه 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 عزت نه سوال هغه دی. ګوره ټول هسې ناست دي هغه شروع شي وګوره ښځه صبر وکړه اوس په یو کار وکړو نه نه کوو د سلمان دپاره د لاسونو پړکا پکار ده سلما سلمان خو سلمان او اوس چې کوم دی که نه د ثانیې دپاره د لاسونو پړکا پکار ده ورېږه که نه وګوره زه ځان نه یادوم چې ستاسو دپاره دا ده زما دپاره خو بیا هېڅ هم نشته اوس د فضل دپاره د لاسونو پړکا پکار ده دا ورته چا ما وګټله؟ وویل دا ورته ما وویل دا چا ورته ما وګټله؟ وویل ما که سلمان که ثانیه ثانیه وګټله وګوره. دا بس ثانیه بس تا وګټله هر ځای کې د میدان وړی دی بس صحیح نو ده پهله که به نه؟ میشپ وي که پهله به سونګ وي پیر مشپ نو څه وی چې میشپ کې څوک راپانه سي معمولی غونته کې اترڼه یاره وانه نو شي الکانو ما خو داسې الکان دې نه خو زمونږ دا هلکان ښه دي چې دا راپاسي ډنګ ته خو راپاسي الکان لکه اوس خو ګوره څه هغه ویم؟ الک مخامخ ناست دی ټیک شو یار ولی صاحب الک دی نو الک دی که نه ته ګوره چې اوس راپاسي که نه راپاسي بس وګورو نو زه ریډي که نه ښځه به ستاسو ثانیه